زه خو افریدی وم ګډېدم چېرته زه خو افریدی وم ګډېدم چېرته یار چې ډول ته ډنګ ورکړو خټک یې کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا محفل لشکی پیکا غوندې دا دی کې وو څه لشکي غوندې رنګیني جوړه کړو. دا فرغدل صاحب چې زر وړله په سوړه یې دام رمړ وچوله چې سبیرۍ نه مې غوړه چار نه کوله خو اوس ایله ټیک شللو. څه خو بوډاتوب دا څه شوګر دا څه بیموري دو بار کیف زه کوشش کوم چې مخکې مې زوني وه شکر په شکر مې وړل رقیب سره مخکې مې زوني وه شکر په شکر مې وړل رقیب سره اوس مې بېوسي شوی وې بمبرې مخه نه وینم. مخکې چې زوني وه نو غزلې او نظمونه وو مخکې چې زوني وه نو غزلې او نظمونه وو اوس چې زوني لوړه یوې سندرې مخه نه وینم. دارنګې زړه مې بوډای شو اوس مستی غوړي کلانګ ویر کوم زړه مې بوډای شو اوس مستی غوړي کلانګ ویر کوم ژیره ترانګ ویر کوم ژیره ترانګ ویر دا موږ خټک تهذیب خلک نوستي دا یو څو شعرونه به هغې مبارک شي بیا د یو څو شعرونه د دې نوي کول د نوي ځوانانو مبارک شي. دامره وې ته خوش و لکه شنه کوه دامره وې ته خوش و لکه شنه کوه یار مې مهاجر شو تش چاناک یې کړو. زه خو افریدی وم ګډېدم چېرته زه خو افریدی وم ګډېدم چېرته یار چې ډول ته ډنګ ورکړو خټک یې کړم. دا زه خو افریدی وم ګډېدم چېرته یار چې ډول ته ډنګ ورکړو خټک یې کړم. دا د نوې ځوانانو چې کوم ذهن ده دا زه چې دې ته آیم چې څه سپینه دې خوله دو دا زه چې دې ته آیم چې څه سپینه دې خوله دو ته زر کیسه بداله کې چې غدو 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 او بیا چې درته آیم چې د مو مینه په زړه دو ته زر کې انکاري شي چې نه نه دو نه دو نه دو. اوس محترم دا شاعرون ادیبون صاحب نوستي موږ یو ملګری ده انجینیر ده شاعر ده پرون د موږ په کلي کښې و دو سټیج پروګرام و دې 50 ګونه خلک وو پکې د ادب د شاعرۍ د علم مجلس چې وي بیا دا 2-3 کسان وي نو دې باره کښې یو څو شعرونه مو لیکلي چې یاره دا شاعرون چې پورته شي دغې نوي کول ته چې کوم ده څه په وراثت کې ویر کړي دا څه کیسه وي چې په خوله پاتې شي دا څه کیسه وي چې په خوله پاتې شي دا څه ګیله وي چې په زړه پاتې شي. راځئ چې وباسو د زړونو په اړاس ګني دا شاعري به رانه مړه پاتې شي. مرګی برحق دی هر زی روح دپاره مرګی برحق دی هر زی روح دپاره لیک د شاعر په کتابه پاتې شي. دا وخت دا چغه چې قلم پورته کړو د وخت دا چغه چې قلم پورته کړو ګنې دا خلکو به اوده پاتې شي. د وطن ګل کې
رنگ د وینې ګورم د وطن ګل کې رنگ د وینې ګورم نن کا خاموش شو بیا به څه پاتې شي او چې نه خوښي او نه عزت پاتې شي مخلصه هلته ټول تراخه پاتې شي. ډېره مننه، شکریہ.